خبره دا ده چې په آئین باندې عمل څوک نه کوي. زما د خولې نه که یو ټکی لاندې باندې ووت هغه ځای نه راباندې فتوی جاري شي دا خو ریاست چیلنج کوي. زه چې د آئین مطابق فیصله کوم، زه چې د آئین مطابق مطالبه کوم، زه چې د آئین مطابق د ملک د چلولو خبره کوم، نو زه د ریاست وفادار یم. او ته چې آئین احترام نه کوي، آئین د یو څو پاڼو بوج بولې په خپل. دوستانو د مولانا فضل الرحمن دا ویډیو له تاسو سره پر سکرین باندې شریکه کوم. په قامي جرګه کې په خیبر کې داسې وینا یې کړې ده، یقیني په دغه خبرو سره د ټولو پښتنو زړونه ګټلي دي. د هر چا اختلافات که ورسره یې هغه پر خپل ځای، خو نن یې زه له تاسو سره دغه تقریر دا وینا دا ویډیو له تاسو سره شریکه کوم چې د پښتنو په حق کې مولانا صاحب کوم داسې خبرې کړې دي. راځئ تر هر څه له مخه دا ویډیو وګورو. شک نسته چې د پښتنو له روایاتو سره مناسب همیشه د دوی جرګې کېږي او پښتون واحد قوم ده چې که دوی اسلام قبول کړی ده هم په جرګه یې قبول کړی ده او په پښتون کې کافر نشته. دا یو ډېر غیرتي غیرت کې شک نشته د پښتنو. او زموږ د سیاست د پښتو مشران که دوی جرګه راغواړي، دا هم په موږ ټولو باندې په پښتنو باندې یو احسان ده. موږ هغو ټولو جرګو ته د قدر په نظر ګورو. خو زه په خپله تقریبا له 12 کالو نه په تسلسل سره تاسو په جرګو کې شریک یم. او د ستاسو د جرګې میلمستیا اعزاز الله مونږ ته راکړی. په یو وخت کې چې کله د فاټ د تاریخ هم بیا تساتي خو ورته متوجي سی وای اوري بحث خدا کېږي چې دا د انضمام په حق کې او دا د انضمام مخالف و. او موږ ته دا نسبت کېږي چې دوی د انضمام مخالف و. خو زه ریکارډ صحیح کوم، موږ د انضمام مخالفت نه ده کړی، اصل مسئلې باندې ځان پوه کوي چې زه حکومت ته دا حق نه ورکوم چې د قبایلو مشورې نه بغیر د فاټه انضمام وکړي. زه څوک یم چې د فاټا د خلکو مشورې نه بغیر د انضمام مخالفت کوم؟ ما په خبره پوه شوئ؟ د هغې جرګې هغه مکمله جرګه چې په حیات آباد کې وه، ډېر تعداد او 4,000 قبایلو په هغې کې شرکت وکړ. دا خان مجان خان ناست ده، د اولې ورځې نه مونږ په یوه جرګه کې شریک یو، نور مشران هم ناست دي. په هغې کې خبره دا شوې وه چې قبایلو ته حق ورکوي نه بل څوک چې د خپل سیاسي مستقبل فیصله په خپله وکړي.
که غیر انضمام که قبایلو انضمام خوښ وي چې انضمام وشي که هغو دغه موجوده پوزیشن د FCR دا خوښ وي چې په دغه قایم شي او که دوی فاټه مستقل صوبې مطالبه کوي دا هم د دوی اختیار ده موږ به د دوی په اختیار باندې فیصله کوو لہذا لږ په خپل تاریخ لږ ځان خبر کړي چې زموږ مدعا سوه او سم ته جوړ کړل اوس خبره حالاتو ته سپارله شوه مونږ خپل رای وه یو خبره مو وکړله اوس چاته پیغور نه ورکو په دې چې تا یې حمایت کړی و یا تا یې مخالفت کړی و چې تا یې حمایت کړی و اوس راته وښایه کومه ښېګړه دې پښتون ته پښتون چاته پیغور نه ورکوي د رای خبره وه هر سړي ته د خپل رای حق و او دا مطالبه یقینا جرګې کړې وه چې ریفرنډم وکړي فاټا عوامو نه تپوس وکړي چې عوام هر څه غواړي فاټا عوامو فیصله به موږ ته قبوله خو حکومت یو فیصله ویې کړله د قوم د ملک او د وطن په خپل نظام باندې په خپلو حکومتونو باندې اولنی حق هغه د امن ده د قبایلو د رای او د قبایلو نه تپوس بغیر چې کومه فیصلې وشوې هغې اوله تقاضا دا وه چې هلته به امني د امن معنا څه ده هر سړی ته امن معنا د انساني حقوقو تحفظ ده چې امن وي بالکل نو د هر سړي ژوند به محفوظ وي کاروبار هر څه به محفوظ وي د هر سړي عزت او آبرو به محفوظه وي چې امن وي د هر سړي مال ملکیت به محفوظ وي نن چې تاسو موږ ناست یو دغه جاړو چې د هغه انضمام اوله تقاضا ابتدا چې له امن نه به کېدله او بیا به نور نظام جوړېده په هغه امن کې د ترقۍ لارې به مو غوښتې او موږ به د خپلې خاورې د خپل وطن خاوندان فیصلې بل څوک موږ به هغه فیصلې کولې نن زه او ته ناست یو دې خبرې ته چې ما په خاورې باندې امن نشته امن نه محروم قوم بالکل اولین امن د تر هر څه هر شي نه محروم چې امن وي هر څه سمي چې امن مند ژوند محفوظ عزت محفوظ مال محفوظ بیا هغې ته دا د الله نعمت ده بیا ترقي لارې هم آزاد شي اوس ترقۍ لارې بندې دي امن نشته او د اسلام په نظر کې په اول شی امن ده اسلام نوم د سلامتۍ اسلام نوم د سلامت بے شک دې شک زما مذهب نوم اسلام ده بل ته سلامتیا ورکول د ما د عقیدې نوم ایمان ده بل ته امن ورکول نو چې د کوم دین په عنوان کې د امن او د سلامتۍ معنا پټوي خپله اندازه ولګوئ چې آب وطن دپاره مملکت دپاره او قوم دپاره څرنګه د امن نظام لري موږ له هغه نظام نه تښتو ما تجربه ده زه تقریبا له 1988 نه په پارلیمنټ کې یم په اسلامي جمهوریه پاکستان کې چې ټولو نه ګرانه او سخته مطالبه ده ځان نه ورته تیاری د اسلام مطالبه ده که زمونږ حکمرانان وي که زمونږ اسټبلیشمنټ ده
که زمونږ بیوروکریسي ده که زمونږ بختور کورنۍ دي ټول که یریږي د اسلام نه یریږي. څنګه مسلمانان یې اسلام خلکو ته تاسو څنګه کلمې ویلې دي او بیا وایي مولوي صاحب مونږ هم مسلمانان یو مونږ هم کلمې ویلې دي مونږ هم منځونه کوو مونږ هم روژې لرو قرآن تلاوت کوو. ما خو نه د ستا په کلمې اعتراض کړی ده نه مې ستا په تلاوت باندې اعتراض شته نه مې ستا په منځ باندې اعتراض شته نه مې ستا په روژې باندې اعتراض شته که په کال کې 10 وار حج کوې هم ستا په هم اعتراض نشته. نو خبره دا ده چې ملک تصور کوي دا وطن اسلام غواړي. په سن 1973 کې آئین جوړ شوی او زما آئین وایي بالکل شک نشته چې قانون به د قرآن و سنت تابع وي. زما آئین وایي چې قرآن و سنت منفي وي یو قانون هم نه جوړېږي. موږ په دغو اسمبلیو کې نفس وخوت که موږ دا خلک اسلامي قانون سازۍ ته آماده کولی شو یا د اسلام په ضد قانون سازۍ نه یې منې کولی شو. په دغه وطن کې ټول نه غټ مشکل دا مسله ده. جمهوریت یوه دعوه خو ده او د آئین تقاضا هم ده لیکن یو بې عمله جمهوریت صرف په نوم باندې جمهوریت محض نمایش جمهوریت. نو که مونږ خبره د اسلام کو که خبره د جمهوریت کو دا د آئین تقاضا ده د آئین مطابق خبرې کو. اوس خبره دا ده چې په آئین باندې عمل څوک نه کوي. زما د خولې نه که یو ټکی لاندې باندې ووت هغه ځای نه راباندې فتوی جاری شي دا خو ریاست چیلنج کوي. زه چې د آئین مطابق فیصله کوم زه چې د آئین مطابق مطالبه کوم زه چې د آئین مطابق د ملک د چلولو خبره کوم نو زه د ریاست وفادار یم او ته چې آئین احترام نه کوي آئین د یو څو پاڼو بوج بولي ډېره غټه خبره تاسو سوچ فکر ورته وکړئ. آئین تا په نظر کې هیڅ حیثیت نه لري نو د ریاست مخالف بیا ته ریاست ملګری زه یم. دوستانو د مولانا صاحب دا ویډیو م له تاسو سره شریکه کا. په خیبر کې چې کومه جرګه شروع ده یا روانه ده و هغه جرګې ته د مولانا صاحب دا وینا تقریبا تر 1.5 ساعته پورې نو له 10 تر 11 منټو پورې ما له تاسو سره شریک که ځکه چې هغه د پښتو بیان او نور چې د هغه له اردو باندې کړی شاید زموږ ډېر مینوالي مثلا په اردو باندې یې سر نه خلاصېږي خو هغه هم انشاءالله له تاسو سره شریک کوم که وخت پیدا سو. نو دغه د پښتو بیان ما له تاسو سره شریک کوي. دغه جرګه مولانا صاحب دا جرګه چې راغوښتل سوې دا د هغه پر بنیاد باندې لکه یو 2 کاله یا 3 کاله مخکې چې په بنو کې کومه جرګه وسوه چې هغې کمې خپلې نکات یې کېښودلې چې په دې به عمل کېږي. بیا د محمود خان اصلي صاحب په وینا سره د جرګې په مابین کې وخت رالی څه مصروفیات ولو څه هغه او د جرګه پاته سوله خو بیرته د دې جرګې نوم بیا راپورته سوی. مثلا تاسو ولیدو یو څو وخت مخکې داسې جرګې د بنو د جرګې د عملي کېدو لپاره په چمن کې هم جرګه جوړه سوله په لورلایي کې قلعه الله خواته هلته هم جرګه وسوه په کوټه کې هم 3-4 ورځې غټه جرګه وسوه خاص پر دې بنیاد باندې چې د بنو کومه جرګه وه د هغه چې کمې پرېکړې ولې هغه به ټولې عملي کېږي او ورسره سره دا جرګه په خیبر کې بیا واقع کړل سوله هم پر دې بنیاد باندې چې یا د خیبر چې جرګه دا شروع وه هغه جرګه هم دا ویناوي وکړي د منظور پښتون پر جرګې باندې هم وغږېدو هغه مطالبې هم بعضې خپلو هر چا خپل نظر پکې شریک کوي او ورسره سره مولانا پر دغه نکاتو باندې هم وغږېدی چې کمې په هغه جرګه کې چې کمې پرېکړې سوې وي هغه به هم عملي کېږي نو دغه جرګه پر دې بنیاد باندې راغوښتل سوې وه.
یقیني دوستانو مولانا صاحب کوم خبرې وکړي سل په سله کې دا حقیقت ده د هر چا سره خپل اختلافات دي هر چا خپل نظر ده خو کومه خبره که یو څوک وکړي چې هغه حقیقت وي هغه به را اخلو هغه کله هرې پارټۍ له هر ګوند سره تعلق لرونکی شخصیت وي په هغه باندې به موږ عمل کوو ځکه چې دا داسې خبرې وکړي یقیني د پاکستان قانون ریاست کچیرې پښتانه د پاکستان د قانون او ریاست په ګوته داسې خبرې وکړي چې مثلا په دې کې پښتون ته حق نه ده ورکول سوی په دې کې د پښتنو په سیمه کې داسې څه نشته مثلا لکه څنګه چې د نورو اقوامو په سیمو کې دي یا مثلا د پښتنو په سیمو کې بد امني ده امنیت ختمول د چا ذمہواری ده د ریاست ذمہواری ده نو کله کله یو انسان پر د ریاست باندې یو څه نیوکې وکړي نو بیا مقابل لوري له دې څخه غلطه ګټه اخلي یعنی دا ورته وایي مثلا چې ته غدار ته د قانون مثلا هغه څه قانون نه مني د پاکستان یا د پاکستان سي کم آئین د په باندې عمل نه کوي په قسم قسم نامونو سره یادوي او دغه جرګه مثلا په دې کې سي مولانا صاحب په شمول د نورو خلکو سي کمی خبرې کړې دي یقیني په زړه پورې دي کاش په دې خبرو باندې عمل هم سوی وي